داسې کاري چې په یو کلي کې اشرف نومې سړی اوسېږي. هغه سره په کور کې د هغه ښځه وي. اشرف چېرته د غټ چانس په تمه وي او دی ډېر غټ غټ سوچونه کوي. ښځې شابه که نه دا لوښي زر ووینځه چې څه پاخه کې اوږې شوی یم. پسې پاخه کم ورشه خشاک روړه ختم شوی دی اور به پسه بلم. خشک خو ما غبله رد روړی دی بیا دومره در ختم شو ته پیانغاري بلې او که نه فیکټري پیچلې. اشرفه ما تا ته شل پیري ووې چې ما له پانګیس واخله ګاونډي لم خاوند پانګیس روړی دی د خشاکونو نه خلاصه شوې ده زه خو پیانغاري او تنور ټکه توره کړم. نه نو ته د مخکې نه د کمې سپینې ته خو د پلر د کوره دغه شان چنګړه راغلی په پوډرو کریمونو باندې دوکه کړیم. اشرفه ډېرې کړه راته مه کوه خو ورشه خشاک روړه ختم شوی دی کنې بیا غلی کېنه نشته درله روټۍ. ښه د ټیک د روړم بد غوسه کېږه مه لاړم دادي. په دغه کلي کې ګل رحمان نومې سړی هم اوسېږي کم چې په پټي کې زمینداري کوي او دی ډېر محنتي وي او دی پردی او بنجره ځمکه رانیولي او په هغې فصل راخیږي. ګل رحمان چې د کم خان په پټي کې زمینداري کوي نو لږ ساعت پس د هغه خان زوی دله پټي ته راشي. ګل رحمانه څنګه چل دی ته خو پکې لګیا یې کار څنګه روان دی؟ خان بس لګیا یم کوشش په جاری دی انشاءالله په دې پټي به ته ډېر زر فصل وینې. یاره ګل رحمانه یقین خو مې نه راځي خو زه چې ته وایې نو په خوله دې امین شه دا به ته ډېر غټ کار وکړې. بس نیک کوئ نیت صفا او منزل آسان نیت ورته صفا ساته د خیره فصل به روخیږي او باقي زما د محنت نه به نه پاتې کېږي کو فصل کوي او که نه زه پې خپله سخته تېروم. او زه وینم ګل رحمانه ته غم مه کوه خو دا فصل روختو نو تاله به زه دغه ګاڼې په تحفه کې در کوم. دا زما تا سره واده شوه ولې چې دا فصل زما د فیکټرۍ دپاره ډېر ضروري دی. انشاءالله نیکه فصل به راخیږي او ډېر زر به درته خوشخبري در کوم. زه ګل رحمانه ته کار کوه او زه درنه لاړم زما څه کارونه دي د الله په امان. د خان زوی ګل رحمان ته ډېر غټ انعام ومني ولې چې ده ته دا فصل ډېر اهمیت لري. خان خو ډېره غټه جبه وکړه اوس خو به زه په دې فصل یو په ډبل محنت کوم. دی خو اشرف ځنګل ته راشي او خشاک ماتولو له رواني. دی چې لږ مخکې لاړ شي نو دی هلته یو سړی وویني کم چې په ځمکه پروتي. دا څوک دی؟ دا سړی خو راته ډېر ګډوډ ښکاري. زه چې ورشم دی چې څنګه د هغه خواله ورشي نو هغه یو جادوګري نو اشرف ورته وایي ولې روره په تا څه چل دی ته خو ډېر ګډوډ یې. مال اوبه راکه زه ډېر زیات تږی شوی یم اوبه راکه. دا واخله اوبه وڅښه. اشرف ولګي او هغه له اوبه ورکي او بیا ترې تپوس وکړي ښه اوس راته ووایه ته څوک یې او دا دومره ګډوډ ولې؟ د ورځې وي کارغه د شپې وي ښاپېرک نه وخي تړک نه وخي تړک. دا ته څه وې وروره زه خو ستا په خبره پوه نه شوم ته څوک یې؟ زه جادوګر یم ما بیګا ډېره خطرناکه چله لګولې وه هغه چله کې زه ناکامه شوم اوس زه بچ کېدو واله نه یم زما وخت ختم دی. دا څه وې وروره کوې چې زر د ډاکټر له ورسوم خدای به دې ښه کړي راځه. زما علاج ډاکټر سره نشته او نه ډاکټر ما بچ کولی شي تا ما سره دومره نیکي وکړه نو زه د مرګ نه مخکې تاله یو تحفه در کول غواړم. دا ډنډه واخله په دې به منتر ووې او بیا ته په دې صرف 3 څیزونه غوښتی شي د هغې نه پس په دا کار پرېږدي چې څه دې په زړه یي هغه پې وغواړه. ښه دا څه وې وروره نو منتر یې څه دی منتر خو راته ووایه که نه. اشرف چې ته د منتر تپوس وکړي نو دغه ټایم د هغه جادوګر نه ساه وځي او هغه مړ شي. زه د خیره سړی خو مړ شو او منتر یې راته ونه وي زه به دا ډنډه به یوسم او ټرای به پې وکړم
دا جادوګر اشرف ته په خبرو کې منتر ووایي، خو اشرف ورته پام ونه کي او لاړ شي کور ته. بیا اشرف هغه ډنډه لاسو کې نیولې وي او کور ته رواني، نو دی د پټي په غاړه ګل رحمان وویني چې ناست دي. بس دی هغه له راشي او دی دواړه ډېر ښه ملګري هم وي. ها ګل رحمانه، باچا ولې خپه ناست دی؟ د بادامو ټرک ته یې وړېدلې دی څه؟ نه یار، بس دې فصل ته ناست یم. دې کې سات په سات کار کولی او اوبه ورله ورکول غواړي، په دې وجه ورته ناست یم. پرېږده مړه، تاسې ځان له کار کتلی دی. پردی فصل د کوراخېجي او که نه تا لی څه غم دی؟ نه که نه باچا، د دې هغه مالک راته ډېر غټ انعام منلی دی. هغه وی که دا فصل روختو نو هغه غټ ګاډی به درکوم. دا به در تاسې پاسولي ګل رحمانه، دومره غټ ګاډی تا له څنګه په انعام کې درکوي؟ ولې نه اشرفه، ما ته خپل نیک معلوم دی. دی د خپلې ژبې ډېر پابند دی. بس کو فصل روختو نو بیا به مې ګاډي کې وینې، خو دا راته ووایه چې دا لاسو کې در سره څه دي؟ دا خو پړک وخي. اشرف ولګي او ګل رحمان ته ټوله کیسه وکړي چې دته دا ډنډه څنګه ملو شوه. نو ګل رحمان ورته وایي، ښه دا سوی اشرفه، نو شا به زمانه په دې ډنډه یو ښایسته ځوان جوړ که که نه، څنګه چې زما نیک دی. صبر وکړه، دومره تعدي مه کوه. لومبې راشه چې هغه سړی ښخ کړو. هغه هلته مړ پروت دی، هسې نه بوی وکړي. شا به راپاسه چې ورشو. ښه زه مخکې شه شابه چې خښې کړو. بیا ګل رحمان او اشرف هغه جادوګر خښ کي. نو ګل رحمان ورته وایي، زه شابه که نه اشرفه، سړی خو م خښ کو، اوس ته په دې ډنډه زمانه ښایسته ځوان جوړ کا. نه نو چې ستا نه ښایسته ځوان جوړ شي نو ته به څه وکړې؟ دا څنګه چې داسې ټکي که نه، د زړه زور د ډېر دی. نه یار، زما خو د خپل نیک په شان ځواني خوښه ده چې هغه شان سوټ مې اچولی وي او ایغ نیغ ګرځم. بس شابه ته اوس زر دا جادو ښایه او ما بدل کا. یره ګل رحمان، یو مسله ده او هغه ده چې زمانه هغه منتر هېر شوی دی. اوس لومبې هغه رایادول غواړي، ځکه چې د هغې نه بغیر دا ډنډه کار نه کوي. مړه بانې مه کوه، خو بس صفا وایه چې نه کوم درله کار. خبره م راته وکړې او بیا کار هم نه کې. دروغ درته نه ویم ګل رحمانه، زه پخپله ویم چې دا ډنډه چک کم، خو منتر رانه هېر دی چې هغه رایاد شي نو لومبې به ستا کار وکم. اشرف منتر ته پام نه کړی، نو اوس ته منتر هیر وي. بیا د ماښامې اشرف ښځې سره ناست وي، نو ښځه ورته وایي، اشرف که دا ریشی نو شا به ما نه پې خشته جینۍ جوړه که او بیا پې بلا شمال را پیدا که چې مالداره شو. ښځې د دروغو ریشه بیا له پته لګي چې هغه منتر رایاد شي. زمانه یې منتر هېر شوی دی. اخوا ګل رحمان هم لګیا دی، وایي زمانه پې ښایسته ځوان جوړ که. نو سیز دې کور ته راوړی دی او منتر یې نه درځي، د دې بیا پیدا څه شوه نو او که نه داسې پیدا نشته. لومبې صبر وکړه چې منتر رایاد شي، بیا به پې هر څه وکم. بیا چې شپه شي نو اشرف ودی، نو دی خوب وویني. ښه اوس راته ووایه ته څوک یې او دا دومره ګډوډ ولې؟ د ورځې وي کارغه، د شپې وي ښاپېرک، نه وخې تړک، نه وخې تړک. دا ته څه وې وروره؟ زه خو ستا په خبره پوه نه شوم. ته څوک یې؟ منتر خو رایاد شو، دې ته خو ما پام نه و کړی. اشرف له خوب کې هغه جادوګر راشي او منتر ورته ووایي. ګرانو کتونکو، اوس به اشرف څه کوي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.